ټاکل شوې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ دوشنبې په ورځ همه شموله حکومت طرحه لاسلیک شي. د عبدالرشید دوستم ویان احسان نیرو وایي طرحه به د نړیوالو اساسو په حضور کې لاسلیک شي. نیرو زیاتوي چې د جنرال عبدالرشید دوستم د مارشالۍ ستونزه هم هواره شوې او دوستم به کابل ته راشي. دقیقاً طرح از سوی دو طرف نهایی شده و احتمالاً تا روز دوشنبه این موضوع بره به طرف اجرایی شدن، یعنی به طرف امضا شدن از سوی هر دو رهبر ثبات و همگرایی و همچنان دولت ساز و در حضور داشت نماینده های خارجی، سفارتخانه ها و رهبران و احزاب سیاسی این تفاهمنامه امضا خواهد شد و موضوع مارشالی هم که جزء از این تفاهمنامه هست نهایی شده است که احتمالاً تا فردا یا امروز جناس دوستم به کابل حضور پیدا کنند و د عبدالله ویان امید میسم بیا وایي مذاکرات جریان لري او پایلې مثبتې وي. مذاکرات و گفتگوها در راستای ختم بحران و ایجاد حکومت توافقی و همه شمول جریان داره. این مذاکرات در روزهای اخیر پیشرفت‌های خوبم داشته. تلاش‌ها برای نهایی کردن توافق تا روزهای آینده کماکان ادامه می‌یابد. ولسمشر غني ته نږدې کسان هم مني چې په همه شموله حکومت هوکړه شوی، خو یوازې د جنرال عبدالرشید دوستم په مارشالۍ ستونزې روانې دي. حال نقاط سرخی که حکومت افغانستان قبول نمیکنه، دکتر رئیس جمهور قبول نمیکنه، سر از او بحث دوام داره. در کلیات بدون از رتبه مارشالی به تفاهم رسیدن، اما حکومت آینده افغانستان که به رهبری دکتر سیب اشرف غنی خواهد بود، این حکومت دو سره نخواهد بود مثل گذشته حکومت وحدت ملی که متاسفانه در اجرات کارشان ناکام بوده. ان شاء الله په خبرو کې ډیر پرمختګ شوی دی. هیلمند چې په درې څلور ورځې کې به تفاهم ته سره ورسیږي او نتیجه به د رسنیو د لارې د ولسونو سره شریک شي او ولس تشویش نه کوي. دا کومې خبرې چې پر فیسبوک او ټولنیزو رسنیو باندې پورته کښته کیږي داسې نه دی. هر څه چې کیږي د هیواد او هیوادوالو په ګټه باندې به وي. هر څه افغان حکومت سمبالوي ځکه موږ په راتلونکي کې ډېرې مهمه پروسه په مخ کې لرو چې هغه د سولې پروسه ده. افغانان تر هر څه سولې ته تږي دي چې د هغې لپاره به په ګټه کار کوو. د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ جنجالونه روان دي، خو اوس تازه تایید شوه چې د همه شموله حکومت طرحه منل شوې.